له دغسې ښځو سره نکاح کول د ټول عمر د افسوس او ارمان سبب ګرځي. هغه اووه ډوله ښځې دا دي. اول، انانه، هغه ښځه ده چې تل یې سر تړلی وي، یعنی هر وخت شکایت کوي او دا یې عادت ګرځېدلی وي. دوهم، منانه، هغه ښځه ده چې هر وخت پر خپل خاوند احسان اچوي چې ما خو ستا سره دغه احسان کړی دی او ستا لخوا ماته هیڅ هم نه دي راکړل شوي. دریم، کنانه، هغه ښځه ده چې همیشه د تیر وخت شیان یادوي چې په فلاني وخت کې زما سره دغه شیان او هغه شیانو خو اوس نشته. څلورم، حنانه، هغه ښځه ده چې هر وخت خپل پخوانی خاوند یادوي او وایي هغه عجیبه ښه سړی و خو ته هغسې نه یې. پنځم، حداقه، هغه ښځه ده چې همیشه خاوند ته فرمایشونه ورکوي، هر شی چې وویني د هغه غوښتنه کوي. شپږم، براقه، هغه ښځه ده چې همیشه په خپل ځان جوړولو مصروفه وي، فیشن یې عادت ګرځېدلی وي او نور ضروري کارونه ځینې پاتې وي. اووم، شداقه، هغه ښځه ده چې تیزه ژبه لري، هر وخت خبرې جوړوي او خبرې بیانول یې کار وي. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. د نورو دغسې ویډیوګانو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ.